الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمند و محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې هغه شیان کوم دي چې روژه ورباندې مکروه کیږي. محترم وروره داسې ډېر شیان دي چې په هغې سره روژې باندې کراهیت راځي، روژه مکروه کیږي. هغې څخه به یو څه زه ذکر کړم. اول دا چې په روژه کې له خپلې مېرمنې سره لوبې کول چې ستا خپل ځان په باور باندې نه وي چې یا جما راسته وسي یا انزال وسي، په داسې حالت کې د ښځې سره څه لوبې کول هغه مکروه دي. البته که امن وو، خپل ځان باندې باور وو، نو بیا په دغه صورت کې لږ لوبې کول په روژه کې مکروه نه دي، خو لیکن لوبې په لوس بدن ورسره کول او یا موچې ورڅخه اخیستل دا ټول مکروه دي. او په داسې حالت کې چې یا یې مېرمنې ته په لوس بدن باندې لاس وروړئ او یا دا چې هغه یې مچ کړه، ښکلې کړه، په داسې حالت کې انزال شو، بیا د دغې سړي روژه فاسده ده، خو لیکن بیا هم قضا ورباندې شته، کفاره نشته. الفتاوى الهندیه کې راځي واذا قبل امراته وانزل فسد صومه من غیر کفارة. او دوهم دا چې له عذر پرته د خوړلو خوند څکل چې ډېر سخت عذر نه وي، مشکل نه وي، هر وخت د خوړلو خوند کتل دا روژه مکروه کوي. البته که د یوې مېرمنې خاوند ډېر توند وي، ډېر غصه ناکه وي، پر هر شي باندې غصه کوي، بیا که یې مېرمن لږ خوند وګوري، ویې څکي، بېرته یې توکي، نو روژه یې صحیح ده، کراهیت نه دی پکښې. دریم دا چې په خوله کې ډېرې لاڼې راټولول، ناړې راټولې کړي، بیا یې یو دم په یو وار باندې غړپ کې تېرې کړي، دا روژه مکروه کوي. او څلورم دا چې له ډېرې اړتیا پرته چې د یو انسان غاښ بیخي زیات درد نه کوي، خدای بیا هم دوا کې کښېږدوي، نو دغه یې روژه مکروه کوي. که چېرې اوبه تېرې شوې، روژه یې فاسده ده. پنځم دا چې د روژې په شپه تر سهاره په جنابت کې پاتې کېدل، دا خلاف اولا کار دی، خو ښه او بهتره دا ده چې بس په همهغه شپه کې غسل وکړي او شپه په ښه صفایي تېره کړي. بعضې کسان بیا دومره سست وي چې د ماښام لخوا دوی ته جنابت ورسېږي، همداسې ټوله شپه په جنابت کې تېره کړي، حتی پیشلمۍ هم په جنابت کې وکړي، بیا د هغه بعد غسل کوي، نو داسې کول خلاف اولا کار دی. او شپږم دا چې دا رګ وهل چې کوم حجامت ورته ویل کېږي چې وینه کاږي، دا په روژه کې رګ وهل مکروه دي. البحر الرائق جلد 2 صفحه 426، رد المحتار جلد 3 صفحه 421، الفتاوى الهندیه جلد 1 صفحه 199. او شپږم اووم مکروهیت دا دی چې د غاښونو کریم، د غاښونو دوا هغه استعمالول په روژه کې. په روژه کې باید مسواک وکارول شي. نو هغه کریم بیا که چیرې ستوني ته تیر شي، بیا یې روژه فاسده ده، خو دا کریم استعمالول په روژه کې هغه مکروه دی. اتم دا چې په غاښونو کې دا کمې ذرې میده برخې، میده ټوټې پاته وي، هغه بیرته تېرول یا په اول پیشلمي کې لا همدغه په غاښو کې پرېښودل، دا په روژه کې مکروه دی، روژه مکروه کوي. او نهم هغه دا چې دغه یو څه مجموعه او ډېر شیان دي چې په هغه باندې روژه مکروه کېږي. هغه دا چې په روژه کې د یو چا راز ښکاره کول،
تا سره پټ راز تا ښکاره کوي روژه دې په دې سره مکروه سوه. دروغ په روژه کې ویل او یا په دروغو باندې شاهدي ادا کول او د یو مسلمان ورور هغه په غیاب کې غیبت کول او چغلخوري کول چې د یوه خبرې یوه ته وړي د بل خبرې بل ته وړي او دا شان د بل چا په مزدوري کې په کار کې سخته ټګي کول او جګړې کول، په درواغو باندې قسمونه خوړل او دا شان فاحش حرکات کول، سپکې خبرې کول، شکنځل کول، بد رد ویل، معمولي شي باندې کور کې بیبان کې غصه کول او ظلم کول په خپل کور کې یا بیبان کې یا پر ماتحتو باندې او دا شان و نامحرمو ښځو ته پردیو ښځو ته کتل یا ورسره خبرې کول او بعضې کسان چې روژه په ځان باندې لنډوي فلمونه ګوري، سینما ته ځي، ټیویان ګوري، دا ټول په روژه کې مکروه دي. په دې سره روژه مکروه کیږي. نو مسلمان ته ښایي د مسلمان د حالت سره دا ډیره بهتره ده چې هغه د روژې په حالت کې د دغې ټولو کارونو څخه ځان وساتي او روژې دا مقصد نه دی چې بس ستا به صرف د خولې روژه وي چې اوبه مه څښه، ډوډۍ مه خوره، خوراک مه کوه او یا جما مه کوه، بلکې په روژه کې له هر غلط کار نه د انسان باید روژه وي. هغه که د سترګو وي، سترګې باید له هر حرام کار نه راوګرځول شي او دا شان خوله، همدا شان پوزه، همدا شان غوږونه چې یو داسې کار ورباندې ونیسي چې هغه د شریعت خلاف وي، هغه د انسانیت خلاف کار وي. د هغه شان د لاسونو، د هغه شان د پښو، د بدن د هر عضوي هر اندام باید روژه وي، په هغې باندې غلط کار ونه شي، که په وشي او روژه مکروه کیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.